له شلو کالو وروسته د عادي ژوند پیل. د دوو لورانو او یو زوی پلار قاري امین الله د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی چې اوس مهال د کابل 8 ناحیه کې ژوند کوي. د قرائت برخه کې د جادوګر غږ څښتن دی. دی د هیواد مشهور قاری استاد برکت الله سلیم زده کوونکی پاتې شوی چې اوس هم په بیلابیلو سبکونو قرائت کوي. کارزای صاحب امارات اسلامی افغانستان بود. ما در اون وقت در عبدالحفاظ مرکزی افغانستان تحت ریاست قاری صاحب برکت الله سلیم قرآن کریم حفظ کردیم. دیگه وقتی که قرآن کریم ما خلاص کردیم امارات اسلامی افغانستان سقوط کرد. جناب احمد کرزی صاحب اومد. وقتی جناب احمد کرزی صاحب اومد مردم به فحشایی رو آورد. دیگه روز به روز دموکراسی زیاد شد. فحشاها زیاد شد، منکرات زیاد شد و ما آهسته دور شده رفتیم از مدرسه و مسجد و طرف فحشا و منکرات رفتیم و یارو کم نشینای کسایی بشینیم که در راه خوب و حرکت نمی‌کردن. ما با مواد مخدر رو آوردیم و بالاخره قرآن شریف هم از یاد ما رفت. تقریبا 20 سال میشه از وقت اول تا با آمدن امارات اسلامی افغانستان مواد متشابه استفاده می‌کنیم. 45 کلن قاری امین الله له دومره وړتیاو سره 20 کاله وړاندې د ژوند ټوله هستي بایللي او په نشهیي توکو روږدی شوی و. نوموړی وایي د همدې 20 کالو موده کې له ټولنې په بشپړه توګه لرې و چې حتی خپلې کورنۍ له کرکه ورنه کوله. ما تقریبا 20 سال میشه عمل میکنم. 12-15 سال میشه که من خانواده خود با کامل عدس داده بودم. کاملا کل ترک کرده و زمون و زن و فرزند همگی و الحمدلله که دوباره اینجا صحتیاب شدیم. از دوباره فامیل ابراهیم ارتباط گرفتن و مرا پیدا کرد. قاری امین الله وایي 20 کلن یوازیتوب په اروایي ناروغۍ اخته کړی و چې خپله میرمن او ماشومان هم د پرېښودو په درشل کې و. زمانه که از مواد مخدر استفاده میکنم من خودم تقریبا زندگی خودم کاملا از دست داده بودم. زنم، اولادم و فرزندم همه خانواده من در خانه میبودم. اکثر وقت خانه من در تمیز صاحب انصار است. من از خانه بیرون نمیرم. با 3 ماه و 4 ماه و 6 ماه یک مریض روانی هم دچار شده بودیم. در اجتماع نمیخواستم که زندگی بکنیم و الحمدلله که دوباره آمدیم اینجا خود بستر کردم صحتیاب شدیم. ان شاء الله الرحمن همه چیز دوباره به دست آوردیم. این عمل شما مصاحبه میکنم و قبل محفل شما را من خودم آغاز کردم. د 6 میاشتې وړاندې نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت ځواکونو له لوري د آغوش په نوم د روږدو درملنې یو مرکز ته راوړل شو چې همدې موده کې یې نشو ته بیرته شا او د ژوند لاره یې روښانه شوه. الحمدلله روز که ما در اینجا آمدیم تحت تداوی قرار گرفتیم. روز به روز خوب شده رفتیم. صحت ما خوب شده رفت. باز بزرگای ما مشرای ما امرای ما زیاد کمک همکاری کردن در راستی نماز ما، در راستی درس های ما. متافل حالا که روز فراغت ما فارغ شدیم الحمدلله با دست پر و دوباره قرآن کریم ما یاد کردیم. نماز خود 5 وقت می‌خواندیم اینجا. قاری امین الله له 11 نورو روږدو سره یو ځای نشهیي توکي پرېښودل او ټولو 22 تنو د قرآن کریم تر حفظ وروسته د فضیلت دستارونه وتړل. دعا کوئ زموږ له وطن زن کوکنار دې ورک شي. زموږ د وینو قاچاق بر غربي ښامار دې ورک شي. دا د آغوش 15,000 بستریز کمپ دی چې له نشهیي توکو راګرځېدلي 22 تنو د قرآن کریم حافظانو ته یې د فراغت مراسم نیولي. چارواکو د دغو مراسمو پر مهال ویل اسلامي امارت هر کال شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ په نشهیي توکو د روږدو په درملنه لګوي. د چارواکو په وینا د روږدو درملنې بهیر د هیواد په ټولو ولایتونو کې دوام لري. په یو کال کې تقریبا نږدې 1 میلیارد افغانۍ سالانه د امارت اسلامي د بودیجې څخه پر دغه ورونو باندې مصرف کیږي چې دا مصرف ګوره زموږ د ډیرو مشکلاتو باوجود چې په زموږ په ملک کې نور ډیر غټ مشکلات شته خو د هغو سره بیا هم چې زموږ دغه ورونه موږ وایو چې ډیر متضرر دي، ډیر په بد حالاتو کې واقع دي، نو باید ودې ته خاص توجه وشي. نو 1 میلیارد په اندازه افغانۍ پر دې باندې سالانه مصرف کیږي. که د هر ولایت ته ولاړ سي هلته بیا هم دغه محتاجینو د راټولولو ترتیب شته. دا اوس په د 2-3 ورځې کې 1500 کسان د جلال آباد څخه موږ را انتقال کړي دي، دلته کابل ته راوړي دي. کارپوهان بیا په نشهیي توکو د افغانانو روږدېدلو برخه کې نړیوال ګرم بولي. دوی وایي یرغلګرو د افغانانو کمزوري کولو په موخه له هرې لارې کار اخیستی.
افغانستان چندین بار اشغال شده. در زمان انگلیس ها من کتاب را خواندم که افغان ها برابر اسب تیز می دویدن. انگلیس ها گفت چطور کنیم که اینا را آرام بسازیم، از پای در بیاریمشان. برای ما چای آوردن کمرو سر میز کلم ناس، فایدهش نمیفهمیم، با وجود که نواقصش میفهمیم ولی همه میخوریم. روسا که اتحاد جماهیر شوروی افغانستان اشغال کرد، اونا ودکار آوردن تا جوانان ما را به شراب آغشته بسازند. امریکایی ها بدتر از همیشان بود که اونا بیشتر از 3.5 تا 5 میلیون جوان ما را به مواد مخدر محتاج و احتیاج ساختن. هغه کوم ځوانان چې زمونږ په نشهیي توکو باندې روږدي شو، دا د 15 کالو دغه جګړې، هغه جګړې چې په موږ باندې تپل شوې وي، د دې یو غټ لامل و چې جګړو موږ ته داسې میراث راپاتې کړ چې په میلیونونو کسان موږ ته ځوانان چې هغه ځوانانو نه موږ باید د وطن په آبادۍ کې کار اخیستی و، بدبختانه موږ ته یې روږدي کړې. په افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د نشهیي توکو پر تولید، قاچاق او کارونه بشپړ بندیز ولګېد چې په پایله کې ټول هیواد کې د نشهیي توکو کرکې له 0 ته راټیټه او روږدي یې تر درملنه لاندې ونیول شول چې تر دې مهاله یې زرګونه